د خیر خبره کوه. د دین خبرې خو ټولې د خیر دي کوئ، یا دنیوي فایده پکې کوئ، خو هسې مه د لګیا کېږه لکه دا یو نیم سړی ټیشن یې نه معلوم چې کوم طرف یې راونیو او چې څه ټیم یې راونیو. پخواني ریډیوانو که نه ریډوانو نو هغه چې به کله ناکله یو نیم به پکې داسې خراب و چې لکه ته به بند کړی به دی و، خو هغې که به څه کشار مشار بیا هم داسې بې ټیمه غونته کې شروع شو، څه تارونه مارونه به یې وجنګېدو، که بره به یې څه شی راونیو په هوا کې یو شی به سټارټ شو. یو نیم سړي دا مثالي بې ځایه لګیا شي، نو ته به له دې مخ ته داسې ګورې چې ده ته اوس چا ویلي ته خبرې کوه، او که خبره کې نو دا کوه، دا ګډې وډې راوله، نو ژبه کنټرول کې ساته، استعمالوه ډېر څه غوږونه او سترګې. په دې علم کېږي، زده کړه په څه کېږي؟ په غوږونو او په سترګو، دا پکې ډېر استعمالېږي، بیا ژبه راځي وروسته. نو زده کوه ډېر، او چې کله دې زده کړو که نه نو بیا مناسب ځای کې بیانوه، که هغه د دین خبرې که هغه د دنیا خبرې. دوی کې دا درې مسلې دي، نو الله وایي دوی حق ته نه راواپس کېږي. او کصیب من السماء، یا مثال د دوی په شان د ډېر باران دی د برنه. او دا او چې الله ویلی دلته که نه دا د تنویع دپاره دی. تنویع څنګه بعض علما وایي د بعضو منافقانو حال د دې اولني مثال سره لګي، بعضو یې دویم سره لګي. دا فایده به نادره وي. څنګه؟ منافقان په دوه قسمه دي، یاد یې ساتئ. هغه منافقان چې هغه سپا په کفر ولاړ دي، سپا په کفر ولاړ دي. او دویم هغه دي چې متردد دي، تردد پکې دی. څنګه؟ یعنې ګډ وډ دي، دلته د اسلام تم ګوري، دغه اوري، د پیغمبر خبرې اوري، د الله خبرې اوري، نو سړی ته خبره کوزي، بل طرف ته بیا د خپل کفر ته راواپس. نو د دوی دپاره دا دویم مثال دی د اوبو ده. د اور دا مثال هغه منافقان چې هغه تردد کې نه دي، د اول نه هغوی په ګډه وډه روان دي، صرف په خوله یې لږ ساعت ته ویلي چې موږ څه یو مسلمانان یو، نور اخو هغوی ته تردد نشته، په خپل مذهب باندې مضبوط ولاړ دي. خو بعض منافقان د رسول الله وسلم سره به هغه کېناستو پاسېدو چې هغوی د تردد ښکار شي، یاره داسې وکړو که داسې وکړو، دا به که دغه به، د دوی دپاره د دویم مثال دی. او بعض علما دا وایي نه، د دواړه مثالونه د یو شان منافقانو دي. نو دا او څه معنی ده؟ او دې دپاره شو که په هغه نه پوه شوې نو راشه دا واوره چې په دې پوه شي. خو زما خپل ځاني په دې د اولنۍ خبره مې زړه ته ډېره پرېوځي، ځکه چې منافقان وو دوه قسمه مدینه کې، خالص منافقان چې هغوی ته منافقون خلص ویله کېږي، خالص. او دویم هغه دي چې هغه متردد وو. نو اوس د دوی مثال بیانېږي. مثال د دوی په شان د ډېر باران دی. صیب په عربۍ کې ډېر باران ته وایي، او د عربۍ دا ژبه دومره فصیحه ده که نه، دومره چې تاسو به حیران شئ د یو یو شي پکې لس پنځلس نومونه وي. نو دا باران نه دی، معمولی پرخه د دې ځان له نوم دی. تیز باران د هغې ځان له نوم دی، چې وریږي ودرېږي وریږي ودرېږي د دې ځان له نوم دی، او بیا پسې داسې ځه. نو صیب په عربۍ کې تیز باران ته، ډېر باران ته ویلی کېږي. من السما، السما په اصل کې بره طرف ته ویلی کېږي، نو ځکه اسمان ته السما ویلی کېږي. نو باران د برې نه راغی. فیه ظلمات، چې په هغې کې تیرې دي، ورعد او ګړزاری، وبرق او برېښنایي. باران دی تیز او څه پکې دي؟ تیرې، ګړزارې
برېښنا ده. يجعلون أصابعهم في آذانهم دوی ږدي ګوتې خپلې په غوږونو خپلو کې من الصواعق د وجې د تندرونو نه. معلومه شوه چې تندر پکې هم دی. حذر الموت د یرې د مرګ د لاسه یریږي چې هسې نه تندر د لاسه مړه شو. والله محیط بالکافرین او الله راګیرونکی دی کافرانو لره. یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې د برېښنا چې وتښتي نظرونه د دوی كلما أضاء لهم مشوا فيه هر کله چې رڼا وکړي دغه برېښنا دوی ته نو دوی روان شي په هغې کې. وإذا أظلم عليهم قاموا او کله چې تیاره کړي په دوی باندې نو ودرېږي. دی لفظي ترجمه شو. بیا به لازم واپس کېږي علم ته او تفسیر ته چې ته پوهېږي دې څه مطلب دی. اسمان نه باران د وحي د قرآن ده. لکه چې قرآن د کوم ځای راغلی؟ برې نه راغلی. باران کې ډېر خیر او برکت دی او مړه ځمکه پرې راژوندی شي. نو قرآن کې خو تپوس مه کوه چې څومره برکتونه دي او څومره خیر پکې پروت دی او د هغې سره مړه زړونه هغه راژوندي شي. باران کې تیرې هم دي، باران کې برېښنا هم وي، باران کې ګړزار هم دی او تندر هم دی. نو په قرآن کې د جهاد مسلې هم دي. په قرآن کې دغه شان په قرآن کې احکامات دي چې دا کار کوئ دا مه کوئ، حلال او حرام پکې دي. نو څنګه چې د باران کې دا لږې ډېرې سختې شتي خو فایده ډېره ده، نو دغه شان قرآن کې شتي احکامات چې هغه انسان پابند کوي. او دنیا خو د مؤمن دپاره دی جیل. دنیا زموږ دپاره څه دی؟ جیل دی، ځکه چې موږ پابند یو د الله د شریعت. دا منافقان الله وی ګوتې ږدي په غوږونو خپلو کې، یریږي د تندر نه چې هسې نه مړم کړي. د دې څه مطلب دی؟ یریږي د دې نه چې داسې نه الله رب العزت زموږ حقیقت راښکاره کړي. دا هغه تندرونه دي. ځکه هلته خو دوی ته پته ده چې موږ منافقان یو. که بل چا ته پته ده او که نه خو دې منافق ته خو په خپله پته چې زه منافق یم که نو دی یریږي. هلته دی وایي دین سخت دی او د جهاد خبره چې واوري بیا خو پې سم مرګ راشي. لکه قرآن کې به دا خبره بل ځای کې راشي. نو دوی دې ته تیار نه دي. یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې د برېښنا چې وتښتئ نظرونه د دوی. یعنی د قرآن کې الله داسې رڼا اچولې ده که نه چې نږدې د دوی نظرونه وتښتئ. معنه دا چې نږدې ده چې دوی اسلام قبول کړي. یعنی کله ناکله ورته دا هر څه داسې صفا ښکاره شي که نه چې ته به وایې چې دغه دی اسلام قبول کو خو بیا خبیث شاته شي. یا بعضو علماو ناشنا خبره ذکر کړې ده، وی مطلب د دې دا دی چې نږدې ده چې قرآن د منافقانو نه پرده اوچته کړي. دا مطلب دی چې نږدې ده چې دا رڼا د دوی نظرونه وتښتئ. یعنی نږدې ده چې د قرآن د مضبوط آیتونه او د وحي د ښایسته کلام د الله اوچته کړي پرده د چا نه؟ منافقانو. او دوی به هر وخت یریدو، ځکه د غوږونو کې د ګوتې الله ذکر کړي دي. رابشي سورة المنافقون کې يحسبون كل صيحة عليهم، هر چغه دوی د خپل ځان په باره کې شماري الله وایي. ولې؟ منافقت پکې دی. یعنی یریږي چې بس دغه دی زموږ نه پرده اوچته شوه او دغه دی زموږ نه پرده اوچته شوه. نو هر وخت د منافق سړي دا ژوند ټول د څه د یرې ژوند. که
که اعتقادي منافق دی او که هغه عملي منافق دی. عملي منافق دی چې مسلمان او منافقي دیم ګوره ژوند ټول د یری چې پلانې او پلانې مخامخ نشي او داسې نه پلانې مې مخې له را نشي